د دې دویم نقصان مؤمنانو هغه دا دی چې الله رؤیت هم د دې وجې نه کوي. هغه څوک چې د دې منځ ته نه حاضرېږي دا انسان منافق انسان دی. نفاق پکې د منافقانو سره د الله رب العزت ملاقات نه کوي. حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها ده ما رواه الشیخان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس صلاة اثقل على المنافقین من الفجر والعشاء. نشته د یو مونځ چې په منافقانو باندې ډیر دروند وي هغه د دوه منځونو نه، یو د سحر منځ دی یو د ماخستن منځ دی. منافقان خلق د سحر منځ ته نه حاضرېږي او منافقان خلق د ماخستن منځ ته نه حاضرېږي. دا دواړه منځونه په منافقانو باندې ډېر درانه وي ځکه چې خوب ورته مهم وي، د الله قدر ورسره نه وي او د الله احترام ورسره نه وي. حدیث د کعب کې راځي و یوه ورځ محمد صلی الله علیه وسلم د سهار مانځه نه راوګرځېد. معلومات یې وکړو د خلکو. صحابه ورته وایي چې پلانکې یې نه هغه ویلې نه، پلانکې یې نه هغه ویلې نه، پلانکې شته سهار مانځه کې هغه ویلې نه. د هغې نه وروسته محمد صلی الله علیه وسلم دا حدیث وایه چې په منافقانو باندې د سحر او د ماخستن منځ ډېر دروند دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ډېر عجیبه او ناشنا خبره یې کړې ده. مؤمن دې خبرې ته د فکر وکړي. هغه وایي چې رأیتنا ما یتخلف، وایي موږ به دا خبره لیدله زموږ په زمانه کې چې هغه څوک چې د سحر او د ماخستن د مانځه نه وروسته کېده او نه به راته دا به څوک الا منافق معلوم النفاق. د انسان به منافق او ښکاره منافق به و، داسې پټ منافق به نه و چې یو سړی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د صحابو په زمانه کې سهار مانځه ته نه حاضرېده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې الا منافق معلوم النفاق. د انسان به منافق او ښکاره منافق به په دې کې به شک نه کېد. بلکې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وإذا فقدنا الرجل بصلاة الفجر والعشاء، وکله به چې یو سړی موږ د سهار په مانځه کې او د ماخستن په مانځه کې ورک کړ، د سهار په جمع کې به حاضر نه و یا به د ماخستن په جمع کې حاضر نه و، ویساءنا به الظن، زمونږ ګمان به په هغې خلکو باندې بد شه چې دا سړی منافق دی. زمونږ په کورونو کې څومره منافقان موجود دي، په بچو کې هم شته، په ورونو کې هم شته، په ترونو او ماماګانو او کاکاګانو کې هم شته. راځئ فکر وکړو مؤمنه چې ستا په بچو کې څومره خلک د سهار او د ماخستن مانځه ته پاڅي، ستا په ورونو کې څومره خلک سهار او ماخستن مانځه ته ځي، ستا په ګاونډ کې څومره خلک سهار او ماخستن مانځه ته حاضرېږي، ستا په خپلو خپلوانو کې څومره خلک د سهار او د ماخستن مانځه ته حاضرېږي. هغه سړی چې د سحر او ماخستن مانځه ته نه حاضرېږي، همیشه نن هم نه حاضرېږي، سبا هم نه حاضرېږي، بل سبا هم نه حاضرېږي. یو سړی زه عذر دی، مسافر دی یا بیمار دی، هېڅ عذر نشته او دا د ماخستن او سهار مانځه ته نه حاضرېږي، دا منافق معلوم النفاق انسان. مؤمنانو دا اختلافي مسله ده چې صلات الجماعت حکم څه دی؟ القول الراجح پکې هغه دی چې دا فرض عین. ما بهقي حدیث راوړی، رسول الله فرمایي باسناد صحیح من سمع النداء فلا صلات، هغه څوک چې اذان اوري د دې منځ په کور کې نه کوي الا من عذر یا بې عذر لري. راجح قول دی چې د منځ د جماعت او د جمع فرض دی. که یو سړی نه کوي 5 وخته نه کوي 5 وخته ګناهګار دی، 3 وخته د جمع سره نه کوي 3 وخته ګناهګار دی، دا فریضه یې ضایع کړې ده. او که 2 وخته نه کوي 2 وخته ګناهګار دی. که سړی د منافقت نه نجات غواړي او دا غواړي چې د منافقت نه دې جدا شي، د هغې دپاره مؤمنانو یو لوی لار دا ده چې صلات الفجر ته د سحر مانځه او صلات العشاء مانځه ته د ماخستن مانځه ته حاضرېدل. که یو سړی د دې نه غایب کېده، د سحر په مانځه کې نه و یا په ماخستن په مانځه کې نه و، او صحابه وایي چې دا انسان معلوم النفاق دی. دا څومره لوی نقصان دی مؤمنانو. نفاق څومره خطري بیماري ده
یو سړی د دې نه ویریږي او د آخرت فکر ورسره وي دا به هېڅکله د ماخوستن او د سحر منځ پرې نه دي